बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम قدرمنو کتونکو نن موږ تاسو باندې سیل کوو د جانې ته ډېر خلک راځي سیر سپاټې لپاره او نن موږ په لاره باندې وکتل چې ډېر زیات خلک دلته کې راغلي دي څوک په ګاډو کې څوک په موټر سایکلو باندې څوک په رکشو کې دا تاسو وینئ نو قدرمنو دا جانې چې کومه ده تقریبا دا روډ چې کوم دی دا مخکې بونیر ته تللی دی او دا تقریبا په 2005 کې دا روډ جوړ شوی دی مخکې به دا مسله وه چې دلته به خلک بونیر ته تلل نو هغوی به لومبۍ راغله شوی اډې ته د شوی اډې نه به هغوی راغله شهبازګړۍ ته شهبازګړۍ نه بیا رستم ته رستم نه بیا اډې ته راتلل یا به د شوی اډې نه سلیمان لښتي ته سلیمان لښتي نه بیا چنګلۍ ډالۍ چنګلۍ او بیا هغې باندې کوکا دغه طرف لار باندې غرونو ته تلل دا روډ چې کله جوړ شو دا چې مخکې دې باندې مونږ لاړ شو تاسو به انشاءالله مخکې مونږ دا ګزاره ښایو چې مخکې دا لاړ شي دا بیا ډېر نږدې یو طرف ته امبېله ده بل طرف ته چې دی نو بیا تاسو رستم ته تللی شئ نو تاسو دا د جانې دا تاسو وینئ چې دلته یو غوړ دی ډېر زبردست و دا پول پکې هم تاسو ته یقینا چې دا دی که ښکاري تاسو ګورئ بیا شاته غر دی ډېر ښه لوکیشن دی او دلته ځینې ملګري هم راغلي دي چې دلته چې څوک چکر ته راځي څوک ګپ شپ ته راځي نو مومن خان صاحب هم سره ملګری دی دې نه مخکې کړي او ښه موږ سره و چې موږ په سندره کې خبرېدو مومن خان صاحب دا خو د جانې که نه مین خو دې سره بیا خوشه کلي څومره پوه دي او څومره مسلې دي کلی خو دا دی چې دا خو د شردرې لکه پورته کې یو څو بانډې دي لکه دیګو دی کاته چم دی ګړه ده او جانې دا خپلې بانډې جانې ته مخکې نه وه خو د دې اهمیت داسې نه وه سور ځای نه و کله چې دا روډ جوړ شو نو خلک وګوري چې خلک به په لارې تلل نو دوی خپل ځای دی آبشار دی پکې او سبزهزار دی پکې بس خلک به دې ته راتلل اوس د جمعې پر ورځ باندې خلک ډېر زیات راځي او د سیل سپاټې ځای دی مسله پکې دا ده چې د مطلب کنیکشن پکې نشته یعنې نیټورک پکې کار نه کوي نیټورک پکې بالکل کار نه کوي دویم نمبر خبر دا دی چې د سیل سپاټې ځای خو دی خو دا پبلک په خپله ځان د سیل ځای جوړولی د حکومت د طرفه د توجه نه ورکړی شي لکه مثال دا څومره ښکلې اوبه دي پکار ده دا اوبه چې کوم دا لار جوړه شوې ده دا خلکو اپنی مدد آب او ان آر اس پي والے دا لارې چې کوم د اوبو دپاره دغه جوړ دا بالکل ډېر زبردست د دې اوبو څه ګورنمنټ تنظیم نه کړی پکار و چې هغې دا اوبه خلکو دپاره استعمال کړی خلکو ته خو د اوبو مسله شته که بالکل دا ځمکې اوبه کېدلې خو زه یو پوینټ باندې خبره کوم دلته چې څومره پورې وخت کېږي دلته خلک سیر سپاټې لپاره راځي نو هغه ملګرو دپاره په دې کې زه ډېره ضروري خبره او ډېر اهمه خبره چې هغې کېدي چې ډېرو ته پته نه یا څوک راغلي نه یا په لومبي ځل باندې راځي نو دلته کې که چېرې کرمۍ کې څوک راتلل غواړي نو هغې ښه خبره دا ده چې هغې د مازدیګر د مانځه نه پس را روان شي دلته کې ضرور شي بیا د شپې ناوخته پورې دلته کېناستی شي او دلته کې هغه خپل انجوایمنټ کولی شي هغه خپل سیر سپاټه او ګپ شپ که چېرې ژمي کې څوک راځي ژمي کې به دلته سهار وختي را روان شي مثال نو تر مازدیګره پورې به دلته کې هغې بیا خپل هغه سیر سپاټه وکړي ګپ شپ ولګېږي او هغې نه پس بیا روان شي دې ته به تکلیف نه وي ځکه دلته کې مین که تاسو ګورئ دلته کې یو غټه مسله بله دا هم دلته کې د سوري څه تنظیم نشته نه پکې د سوري شته نه پکې شیلټر شته شیلټر پکې نشته مطلب پاتې کېدی پکې نشته نو قدرمنو تاسو دا نن چې دی نو د جانې په حواله باندې موږ سره دا ویډیو وکړه یقینا تاسو به خوښ شوي یو کوم ملګري به راغلي وي یقینا چې هغوی به هم علم کې اضافه شوي چې یاره ودرېږه دې کې موږ نور څه پکې علم کې زموږ رالل چې کوم ملګري نه راغلي نو هغوی ته دا پکار دي چې هغوی دلته کې راشي د حالاتو وګوري د دې ځای نه خوندونه واخلي یقینا چې هغوی ته به ډېره مزه په لاس باندې ورشي د دې علاقې نه ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه